د کمال خان بند په اړه تازه او نوی خبر. د افغان نیوز درنو لیدونکو ستړي مشئ. نیمروز کې د کمال خان بند د یوه کانال جوړېدو چارې بشپړې شوې. نیمروز کې د کمال خان بند د یوه کانال د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یاد کانال چې 14 کیلومتره اوږدوالی او 25 متره پلنوالی لري چې د کمال خان بند اوبه د نیمروز ولایت مرکز رنج ښار ته رسوي. د دغه کانال پر جوړېدو 80 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او چارې په 4 میاشتو کې بشپړې شوې دي. د نیمروز سیمه ییز مسؤلین هم وایي چې دغه کانال به د زرنج ښار او شاوخوا کلیو کې د کرنې د ودې په برخه کې ګټور تمام شي. کمال خان بند شاوخوا 15 کاله مخکې د کرنې سکتور د ودې په موخه د مخکني حکومت له لوري جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو، خو د پرلپسې وچکالیو او دغه بند د کانالونو نه فعالېدو له امله د نیمروز ولایت د کرنې وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.